سلامونه ته چېرته ته خو بیخي ورک وې ما سکوله خدای نه خسته کړم افغان په تام برابر سوی ماما خو یې دود ته که بېچاره مالدزې نه تا سره هم دا کار کړی ما کوه نه ظالمه نو د دې خوشحالۍ په ورځ خو زنګ راوهه که نه زه درته وایم ګل خان یم رازنګ شه نو نن خو د خوشحالۍ ورځ ده ته نن زنګ نه وهي واقعیت هم نن د خوشحالۍ ورځ دا خبره خو حقیقي ده نن په هېڅ چې یو بل سره خوشحالۍ شریک کړو یو بل سره پیغامونه د مینې یو بل سره به دا د ازادۍ خبرې هم وکړو چې د ازادي تاسو په څه شي معنا وکوئ یو خبرې به دا وکړو چې طالبان نه آینده موږ سوالونه چې دي کوم سوالونه باید دې وسي او بل آینده دا خبرې سره د اتفاق ومه ګوره له کرسي چې راته کومه خبره کوي که نه دا په هېڅ چې وشي بلکل دا خو یو ډیموکراسي ده یو ګوره لکه اوس تا نه تپوس کوم دوسه د اسمانه نه یې راکوز شوې دا شان طالب هم نه دی راکوز شوی داسې چې کوم دی نو اشرف غني عمران خان هر سړی نه تپوس وکړي اوس لومړۍ خبرې سوالونه ته شروع کړې که سوال زه شروع کړم خیر ته وکړه ځکه چې ته کوربی زما اول دا سوال راځي مطلب مې دا ده چې د پاکستان د سیسکمه فایده وه چې دا اوس موږ زیاتره دا خلک ګورو پنجابیان پکې نسته هر چاته چې زنګ وو چې پنجابیان پکې صورت نه لري که نه عمران خان د خبرو نه انکار وکړو چې موږ کومه پارټي هم نه شریکو موږ هېچا ته اجازه نه ورکړو چې زموږ له خوا نه تروریستي عملیات په بل ځای کې وکړي څو ځلې دا خبرې وکړلې باید دوه مې کوله خو د 14 اګست په معنا باندې بیا هلته پارټۍ راووتله تحریک طالبه زنده‌باد نارې کړل ځکه دوی دلته پوهېږي دا پښتانه چې دغه که پاکستان زنده‌باد نارې کړي او تحریک طالبان اسلامي زنده‌باد نارې کړي نو هلته افغانان موږ سره سیاست ښیي مثلا دا نه غواړي چې د پاکستان یو صوبه دا جوړه شي څه فایده یې پکې وه چې طالبانو ته یې داسې کوشش کړو او دا څه معنا ورکوي چې د طالبان حکومت دلته موجوده ده اوس راغی دلته اصلا پنجابی موجوده نشته ټول پکې پښتانه دي او تاجک دي ازبک دي هماغه خلک دي ځورېدلي خلک ټوپک یې اخیسته بېرته راغلي هماغه سره یو ځای شوي څه معنا دی دوی ده چې دوی نارې وایي چې زنده‌باد دلیل یې څه شی ده ګوره د کوڅې لکه تاسو دا جنګ په موږ باندې راړوئ موږ درسره ومنله مثال کې فار ایګزامپل دا جنګ چې کوم دی د پاکستان په دې کې څه فایده ده په دې وخت کې موږ جوړوو سیپیک موږ ته د افغانستان د لارې ضرورت دی په تېر وخت کې موږ د طالبانو مرسته کړې د دې نه موږ انکار نه کوو صحیح ده همیشه پاکستان دا غوښتي دي چې اشرف غني وي تاسو یو آزاد ملک یې زه به ستا را سوال لږ مې پرېښودو په دې پوهېږم چې تاسو دې له راځم ستا د کوېسچن انسر ته زموږ د افغانستان یو آزاد ملک دی موږ د دې دنیا څه فرشتې او سفداران نه یو یاره کابل یا افغانستان به زموږ په خوښه کې منځ نه دا یو آزاد ملک دی خو په حیثیت مسلمان د حیثیت ګاونډي زه دا تمه لرم یعنې پاکستان طرف اشاره کوم د پاکستان دا تمه لري چې دغلته یو داسې حکومت وي چې د هند سره د تعلقات لري زه یې نشم منې کولی او نه دا پاکستان دا حق لري چې ورته ووایي چې ته منې شه خو پاکستان دا حق د حیثیت مسلمان د حیثیت ګاونډي لري چې ما ته یو طرف ته مشکل دی دې طرف ته څوک چېرې هم داسې اکټیویټي مه کوه چې ما ته چې تکلیف وي دا بده خبره ده یا په هغې په ردعمل چې پاکستان ټول عمر سپورټ کړی دی درته ګلمرجانه د دې تر څنګ باندې دا واضح کړه چې د پاکستان د قانون ګوره ته ډېر پوه سړی ته زیاتره حقیقتونه وایې ځکه زه تا نه دا سوالونه کوم ته ما ته دا واضح کړه چې د پاکستان او د هندوستان د قوانینو ترمنځ فرق چې ده ښه فکر وکوه او ولې هوي جګړه ګوره ډېرې معاملې د هغه کې راځي فکر وکړو ډېرې معاملې راځي د پاکستان او د هندوستان ترمنځ باندې د کشمیر په لږ زرې ګرم شي بیا بېرته سره یوسي بیا لږ زرې ګرم شي بیا بېرته سره یوسي ډېرې داسې معاملې شوي تا ته معلومات شته ګرم شي بېرته سره یوسي فرق ما ته وایي چې جنجال یې په څه شي ده او که دا جنجال قوي جنجال دوی ولې پرمختګ نه کوي اوس که زه جګړه ولرم پاکستان سره خو باید یا پاکستان ختم کړم یا ما ختم کړي ځکه هدف که دا لرم که هندوستان غواړي چې د جګړې له طریقه خپله کرښه ختمه کړي خاوره ترلاسه کړي نو جګړه یې ولې بنده کړې ده که وایي چې نه قانونونه دواړه قانونونه دي او جنګ د بل چا په واسطه د دوو هېوادونو ترمنځ باندې راځي بیا ولې پښتانه پکې بې ځایه ځان جنګوي او مړه کوي ګوره که د پاکستان او د هند طرف ته وګورې جګړې ته نو په هغې کې پښتون ډېر وروسته دی چې حقیقت ته وګورې چې ته د کشمیر د ازادۍ خبره کوې او دغه در سره منم چې په دغه کې پښتانه پیش شو خو همیشه کو د 1965 جنګ دی کو 71 جنګ دی کو د 98 کو 99 کې راغلی دی کې خطا کې کو دا جنگ شوی دی دا اور په پښتون باندې ډېر وروسته پښتون ته چې کله د هند تیاره رارسېږي نو ډېر ناوخته وي صحیح ده
ور ور په پنجاب باندې دي. کله چې پاکستان جوړ شو 10 لکه پښتنو قرباني نه ده ورکړې د پاکستان جوړېدو ده. دا پنجابیانو سندیانو په دغه بلوچیانو هم نه ده ورکړې، پښتنو هم نه ده ورکړې، هغوی ورکړې ده. دغه اور په هغوی پیلو ځکه چې هغوی دغه ځای کې دوه ځایه شي. دا خو د دغه جواب شو. ته وایې چې یاره لکه پاکستان او هند د یو بل سره جګړه ګرمه شي وکړه شي. فرق کې څه شی ده؟ ما ته وایې چې ویم درته خو ما سوالونه اخیستي ما ته اجازه راکړه، ته ما ته وایې چې هندوستان یو آزاد ملک ده او ته ما ته وایې چې پاکستان یو آزاد ملک ده. د دې نه چې ما ته لاړ شو قانون ولولو د یو انسان په حیث باندې د یو پوه شخص په حیث باندې ما ته وایې چې هندوستان او پاکستان دواړه یو آزاد ملکونه دي. چې ته ما ته وایې چې جنګ د کشمیر په واسطه باندې ګوره که کشمیر د تا په واسطه کې ته د انګلیس نه تربیه کېږي، تا ته چې انګلیس څومره پروژه درکړي ته د انګلیس د تربیې د امریکې د تربیې له لاسه هېڅ کار نشي کولی. چې تا ته هر شی وایي ته به همغه پر مخ باندې بیایې. که چېرته هندوستان د هندوستان هم همغه کار کوي. د تاسو مسله په څه شي باندې ده؟ خاوره دومره درته بېله کړې ده، دومره خاوره تا سره ده. د کشمیر مسله چې دومره په منځ کې اچولې، جنګ ولې کوي؟ ولې د حکومتونه تر منځ باندې نه کښېني خپله فیصله ته اخرنۍ نه کوي؟ ولې یوې استراتیژي ته نه رسېږي چې دلته خلک ونه وژل شي؟ دلیل خو ما خو سوال ته پرېږده که نه زه راته جواب سوال خو ته وکړو، جواب ته ما پرېږده نو بیا نور سوالونه پکې ما راکړو. ته وایې چې دا ولې نه رسېږي؟ څنګه یعنې نه پاکستان دا د پرتوګ په ساده پښتو کې چې موږ وایو که نه دا د پرتوګ ایستلو خبره ده. که پاکستان مقبوضه کشمیر کوم چې د هند سره دی، که پاکستان یې پرېږدي د پاکستان نه پرتوګ وځي. ولې چې موږ وایو دا د مرۍ د رګ نه نږدې کشمیر مسله موږ ته د مرۍ د رګ نه نږدې ده. موږ شعارونه دومره غټ غټ تو ما خو خبرې ته چې پرېږدې خو ستا خوښه یو کني خو جواب خو به زه وایم که نه دا خو تاسو سره زما خبره ګوره ته ما ته د پرتوګ خبرې کوې، زه تا ته وایم چې ته د خپلو دولتونو فرق وکوه. د تا د دولت او د هندوستان د دولت څه فرق ده؟ ما ته ووایه چې ستا د قانون او د هندوستان د قانون څه فرق ده؟ فقط دومره ما ته واضح کړه. ستا جواب در کومه خو ستا قانون 3 پوینټونه اوچت کړي نو زه به د یو رااخلم که نه بیا به دویم حل کوم بیا به دریم حل کوم. په یو باندې خو څلور مرجانه اصلي پوینټ دلته ده. ما ته دا وایه چې ستاسو د قانون او د هندوستان د قانون تر منځ فرق چی ده؟ دا خو ته اوس لکه وایې په ځمکه او په اسمان کې څه فرق ته ولې نه شته؟ خو تو عدالتي ته اشاره کوي، عدالتي نظام ته اشاره کوي او دا درسره منمه. عدالتي نظام خو ته یادوي دا راته ووایه، قانون راته مه وایه. ګوره په قانون تو دونه پوهه سړی تو قانون باندې نه پوهېږي. قانون خو د یو کور او د بل کور هم بدل وي. دا خو دوه هېوادونه دي. خو ته ما د عدالتي نظام بیا په دې کې سره اتفاق کوم چې او زمونږ د هغې ډېر شراکتداري شته دی په عدالتي نظام. عدالت د کوم ځای نه سي؟ قانون نه چې هلته عدالت منځته راځي، اول قانون جوړېږي چې بیا عدالت منځته راځي. ته ما ته چې ما د هغې قانون یو نه ده، زه تا ته وایم چې ستا د هغې قانون تا ته به د خپل قانون په هکله معلومات نه وي، ما ته ستا په قانون په هکله معلومات شته چې هندوستان سره تا اصلا ازادي هېڅ چا نه اخیستې نه ده. ته څنګه د ازادي نوم اخلې؟ پاکستان چا نه ازادي اخیستې؟ ته ما ته بیان نه کړو ازادي تاسو چا نه اخیستې؟ پاکستان دا خبره هر سړی چې څوک کوي دا غلطه کوي چې پاکستان ازادي اخیستې. پاکستان د سره ازادي اخیستې نه ده، بلکل دا خبره ته صحیح کوي. خو کوم کسان چې راشي هغه دې ته روخیال نه کوي چې موږ آزاد شوي یو، خو موږ جوړ شوي یو. موږ آزاد شوي نه یو، آزاد شوي خو هغه ملک چې مخکې وجود لري. موږ مخکې د 1947 نه مخکې موږ وجود نه لرو. موږ آزاد شوي نه یو، موږ دا جوړ شوي یو، موږ وطن جوړ کړی ځان ته. نو زه درته دا وایم د هغه یو ورور راغلی و هغه وایي چې یاره موږ د برطانیې نه ازادي اخیستې، موږ د هندوستان نه ازادي نه راغستې، موږ د برطانیې نه راغستې. موږ دا یوه ورځ مانځو چې په دې ورځ باندې موږ ځان ته یو وطن جوړ کړی دی چې د غلامۍ ژوند موږ نه د هند سره تېرول غوښته، نه د یو سره بس غلامي وه نه وه. موږ بس یو سوچ راغی چې ځان ته وطن جوړوو، د هغې لپاره موږ سټرګل کړی، قرباني هم ورکړې. اوس ما ته ته دا وایې چې دغه هېواد چې تاسو ته د 14 د اګست نه 2 کاله اوس 3 کال یې پوره شو، 3 کاله مخکې تاسو جوړ کړی دغه هېواد آیا خصوصا مستقله ده؟ د هېچا لاسوهنه په دې کې نشته، د هېچا عدالت قوانین پکې نه نشرېږي. د دغه باډرونو تر منځ باندې چې جنګونه راځي دا صرف د دې دولتونو تر منځ ده، که د معاملې بل څوک تر منځ باندې اچوي په دغه باندې خبرې وکړي. یعنې معنا دا چې اوس هم درته وایم چې آیا تاسو دغه هېواد چې جوړ شوی ده دا یو هېواد جوړېږي، آزاد هېواد جوړېږي، لکه هغې که څوک کار نه لري هغه یو هېواد جوړېږي چې په خپله لکه بنګلادیش خپله ازادي اخیستې هغې سره څوک کار نه لري، خپله بنګالیان دې پر مخ یې بیایي. او یو دا ده چې یو هېواد په زوره باندې منل کېږي، لکه اوس امیر عبدالرحمن خان یې مجبوره کړ، فشار یې پرې راوستی، انګلیس سوپر پاور پښتونخوا خاوره یې په همغه وخت و زمان مرور کې واخیستله.
په جبر کې ترې واخیستل. دا نه چې امیر عبدالرحمن خان دلته راضي شوی و چې دا کرښې ورسره امضا کړي په خوشحالۍ، ولې امیر عبدالرحمن خان چمتو چې د انګلیس سره جګړه وکړي. اوس دا ماته وایي چې انګلیس ته په زور یا د جبر په واسطه باندې یو هېواد جوړوي او یو هېواد منځته راوړي او اصلي تادابګزار یې یو انګلیس وي. آیا دا به د مسلمان لپاره یو ازاد هېواد وي؟ مسلمان به پکې خپل ازادي ویلی شي چې دغه پاکستان په دغه کال باندې جوړ شو او دغه د اسلام دپاره او د انسان دپاره په فایده کې یو هېواد ده؟ ها لکه وزیر صاحب دا ستا دا خبره چې ده دا په پرزنټ ټایم کې بالکل بېکاره ده، لکه صحیح ده په پاست کې چې کوم ده ستا دا خبره زګې نه نیسي. اوس کو په دې ټایم کې پرزنټ ټایم کې ته دا خبره وکړې نو ستا دا خبره زګې په دې وجه نیسي چې د پاکستان په پولیټکس ته وګورې، کرپشن پکې شته دی، چور پکې شته دی، د اسلام په نامه پکې غوټ اخیستل کېږي، د قوم پرستۍ په نامه پکې اخیستل کېږي، د ډېرو قسمونو. نو په دې ټایم کې وګورې په پرزنټ ټایم کې ستا دا خبره صحیح ده چې یاره مونږ په خپله په خپل وطن باندې دا سوال اوچتوو چې آیا دا هغه پاکستان دی چې کوم مونږ د دې لپاره سټرګل کړی یا زموږ مشرانو سټرګل کړی دی؟ هغه پاکستان دا نه دی. خو دا چا جوړ کړی؟ لکه دا دې حالاتو ته چا راوستې؟ دا ماو ته راوستې. په کوم وخت کې چې پاکستان د څه دپاره جوړېدو نو هغه زما غونته یا څنګه چې ته نن چغې وهې چې علیپور غل دی او یا دا بل څه نه د رشید دوستم غل دی یا پلانکي داسې هم په خپل وطن کې چې پلانکي کرپشن کړی دی، پلانکي امریکې ته سر ښکته کړی دی، برطانیې ته سر ښکته کړی دی، دلته سر ښکته کړی دی، دغلته خپلې ګټې کړي. نو هغه پاکستان اړو پاتې نه شو کوم چې پاکستان په اوله کې جوړېدو یا جوړ شوی. نو په دې پرزنټ ټایم کې ستا دا کوېسچن انسر صحیح دی خو په پاست کې خو غلط دی. چې د اسلام دپاره به محفوظ جي دلته به صرف اسلام خوندي، د اسلام په نامه به دا خلک همیش د اسلام په نامه راجګېږي، په اسلام به ننګ کوي. یعنې هغه معنا اوس په پرزنټ ټایم کې موجوده نشته ده. کرپشن شته، ناامنۍ شته، فحشات شته، د اسلام په نامه باندې پکې غم و غارت شته ده. دلته دا معنا ورکوي چې دا دغه چې دوی وایي چې پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا اله الا الله. یعنې په لا اله الا الله په یو ملک کې چې هلته صرف الله او د رسول قضاوت باید وشي، فحشت خانې دومره اوج ته رسېږي. ایا ستا په نظر باندې دا د اسلام لپاره یو توهین نه ده؟ ته چې کومه خبره کوې که نه یو وي بنیاد و یو وي ډانچه. دا چې کوم لا اله الا الله اوس دا زمونږ د بنیاد دې باندې مونږ په دې بنیاد باندې مونږ وطن جوړ کړی. نو چې اوس فحشاخانه او یا د کرپشن او دا راولي دا ډانچه ده. پاکستان د بنیاد ښه کېښودی شوي. ما خو درته وویل چې تا یادوم دا یو اګزامپل ورکړو. صحیح ده ځکه چې ته د افغانستان اوسېږې. نن زه ما ته مصریان یو. مصریان مطلب لکه زموږ چې کوم لیډرشپ دی یا پاست کې یا پرزنټ کې دغه خلک مصریان دي. دغې په رانچه دونه غلطه تړلې ده. نو دا د لا اله الا الله بنیاد دا غلط نه دی او نه کېدی شي. ما خو تا ته په دې تېرو دغه جواب کې وویل چې مونږ د بنیاد صحیح کېښودی و. مونږ د یو نظام راوستل غوښته، ځان ته یو خوندي وطن جوړول. خو مشران را باندې داسې راغلې چې خم پکې راغله او بدوم پکې راغله. خو ته نن دې ته د پاکستان جګړو ته بد نه شي ویلی چې د دې جګړې ولې دلته کې زېږېدلې دي. دا جګړې غلطې دي، جګړې غلطې نه دي، تاله یې غلطه ده. ستا په نظر باندې دغه هېواد بیا ما اصلي خبرې ته راځم. ګوره مخکې چې کوم هېواد مخکې چې تاسو کوم ازادي اخیستې، معنا دا چې تاسو دغه کسان چې په پاکستان کې راغونډ شوي دا د اسلام په نامه باندې راغونډ شوي دي، عدالت خوایي د یو معنا باندې. یعنې زه چې دې لا اله مطلب ته رسېږم او یو سوژې چې اچولې معنا دا چې دغه خلک کړېدلي خلک دي، دغه خلک باید د نورو اسلام نمایندګي وکوي. په بل ځای کې اسلام ته باید خطره ونیسي ځکه چې یو هېواد اصلي تعداد یې په ده باندې کېښودل. اوس که ما دا فکر وکړو چې تاسو کوم اوس د دې ډانچې په هکله باندې د خلکو سر روان دي. تاسو خو 2 کاله کېږي په دې ډانچه کې ژوند کوئ. د دې ډانچې نه به تاسې کله ووځئ؟ دا ډانچه خو تاسو روان ډانچه ورځ نه ورځ بدترېږي بهترېږي نه. کوم هېواد د په اصلي بنیاد باندې ته ما ته وایې چې په دغه تاریخ کې زما دا ټول شیان د اسلام مثلا د دغه بنیاد په نامه لن سوال کوله خو ډېر غټ سوال په دې کې بیا ته ما پرېږدې نه ته پکې ګوره د الله بنده دا څونه سوالونه او څونه خبرو په دې بیا جواب کېدي چې ښه پوهېږې په دې. تا د دنیا لایقونه کړې، مونږ داسې لږ ډېر لایقونه کړي. خو مطلبي یو شارټ سوال کوه جواب یې اوږد وي. یو اخرنۍ خبره کوم زه چې وایم چې لر وبر یو افغان او ته ما سره لر وبر یو افغان نه منې. اوس د دغه خبره چې ده چې ولې ته مانا ځان بهتره ګڼې. مثلا زه تا ته یم چې ما تا سره یو ورونه یو، که په جرم یې که په ظلم یې که په ستم یې، زه تا ته ضرورت لرم زه تا ځان سره نیسم. راځئ چې سره مستقله موږ هغه خلک یو که چېرته د موږ یووالي کې فایده ده. موږ به په یووالي کې
خپل اسلام هم حاکم کړی ده. موږ هغه خلک چې موږ ته اسلام ته صرف اشاره سوې، موږ باندې چا اسلام قبول کړی نه ده. موږ ته اسلام، موږ خپله په اسلام باندې برابر د دې سوال اوس د دې جواب درکوم. زه ورسېدم اشرف رستم مې راته ویلو چې اشرف غني یو په هر ځای نن پر خپله کې ټوله ورځ اشرف غني موږ غني بابا مړي کي او هغه خو دلته سیاستمدار نه ده، دوی به هله بوسي. دا به لارو بر افغانان موږ کېدای شي چې موږ ورپورې وخاندو، کېدای شي چې مثلا بادوراد ورپسې وکړي. هسې بر یوه خبره ته کوم، زموږ سترګې شرمېږي چې زه یې درته مخامخ ووایم والله بالله چې زما سترګې شرمېږي، خو دا کار یې د شرم کړی دی. په دې کې تو لکه سچ سفر ټوپه ته درته ور واغوندې. اوسه پورې په بله ورځ دا خبره کوله وایي زما په غوږ تر چې مرمۍ تېره شي دویم کوماش یې تېر. نن اشرف غني لاړو، چېرته لاړو؟ تاجکستان ته لاړو. ته دا خبره کوې چې اشرف غني تاجکستان ته لاړه، ولې طالب ته هر دروازو پورې راځي بیا هلته سټاپ کې د څه شي په خاطر باندې راځي چې تر اوسه اشرف غني د خپل هېواد نه نه وځي، بېرته دا خلک هر خوا ته نشي تللی. دلیل یې چې و موږ سره یې مه چېړئ، موږ خو دغه شی خلک یو چې تاجکستان ته ځي بله ورځ به راشي. او ګوره غني نه ورې کېدونکی سړی ده. ګوره غني به تاسو ووینئ د غني سیاست که نه هغه کارونه که نه چې چا نه وکړي هغه غني وکول په زندګي کې هغه کارونه کړي. تاسو د عمران خان هلکوزی صاحب تا یوه خبره به دا د ولید داسې جنجال دی، دا سوال جنجال دی. دا یو خبره زه د افغان خبره یو زه د افغان خبره کې ته وایي چې زه لرم پر افغان. د عمران خان جوابونه چې په هغه کې په هغه نړیوال کانفرانس کې شانګهان ورته وایي که چې وایي د تروریزم په سطحه باندې چې ورته ویل چې ته تروریزم کې دا کې د عمران خان جوابونه چې و دا عربه سیاست خو خیر دا نن ولې امریکا ما هغه سیاست ته راغلی کوم چې ورته 20 کاله مخکې ویل چې افغانستان په ټوپکو په جګړه نشي اخیستلی او د سیاسي په لاره باندې د هغې سره مسله حل کولی شي. هغه هماغه وشوله. دغه پرېږده اشرف غني او یا عمران خان. زه درته څه وایم بل اوس ګوره مونږ چا ته وګورو. تا وختي د دې ملګري نه تپوس وکړو چې تاسو په اردو خبرې کوئ، په پارلمان کې د وزیرستان سړی جواب ورکولی شي په پښتو کې. ما هغه راته ووایي نه اجازه نه ورکړي، اجازه نه. زه اوس فار اګزامپل ته ما ته په فارسۍ کې لګیا شي نو زه به دې خولې ته ګورم چې ته ما ته څه وایي. د قومونو داسې یو په منځ کې 55 قومونه زبانونه دي په پاکستان. د هغې لپاره یو ته وایې چې اردو پنجابي ده، دا هلکوزی ستا او ستا خدای چې اردو پنجابي یو شی دی مړه لایف لپاره د سیاست لپاره صحیح مننه یې در سره مرجانه زه نه ته د خپل اردو ثابتوالی وښیه، د اردو سرچشمه دې وښیه چې کوم ځای نه راغلی او اردو څومره قدامات لري، یعنې څومره تاریخ لري. دا د ټولو لیدونکو ته دا خبره کوم چې اردو په معنا څه ده. اول د اردو معنا د لشکر څه ته ویلی کېږي. صحیح شوه. ګوره موږ دونه مرجان څه دونه بېوقوفه نه دی. یو لښکر جوړېدلو معنا اردو ده. ښه عایشه بس په دې کې فارسي شته، په دې کې ټکي د اردو د عربۍ شته، په دې کې د ترکیه دغه شته دی. دا یې راټوله